د ملا یعقوب تازه اخطار پاکستان او تاجکستان ته درنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د طالبان دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې بریدونه د تاجکستان او پاکستان د وګړو له لوري کیږي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد وایي چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته چې کوم بریدونه پر مسجدونو، خانقاو، دیني عالمانو او د ولسي خلکو پر غونډو شوي د بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه د تاجکستاني اتباعو له لوري شوي دي. نوموړي پرون یکشنبې 10 د مرغومي په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې د طالبانو د ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو تاجکستاني اتباع وژل شوي او په لسګونو نور نیول شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې په دویمه کچه کې په افغانستان کې زیات بریدونه د پاکستاني وګړو له لوري شوي دي. د ده په وینا د طالبانو د ځواکونو په عملیاتو کې تر 100 زیات پاکستاني وګړي وژل شوي او په لسګونو نور نیول شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست له هغو هیوادونو چې د ده په وینا شریر عناصر ترې افغانستان ته راځي غوښتي چې په جدي توګه د خپل ځمکني او هوایي سرحدونه کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د یعقوب مجاهد پر خلاف ادعاوې مطرح کوي. د اسلام آباد په وینا د افغانستان وګړي په هغو بریدونو کې چې په پاکستان کې کیږي ښکیل دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په نننۍ خبري غونډه کې ویلي چې دا ډله د دوحې توافق ته ژمنه ده او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف استفاده وشي او نه هم اجازه ورکوي چې د افغانستان د وګړو له مجبوریتونو استفاده وشي. د ده په وینا په دې لړ کې وقایوي تدابیر نیول شوي دي. د ویلي د هیچ چا پر خلاف د تیري اراده نه لرو او نه هم د چا تیری منو.